بسم الله الرحمن الرحیم. دا سیاق درنو لیدونکو سلام. زه عابد احساس یم. د افغانستان سیمه‌ییزې اړیکې څومره ارزښتمنې دي؟ افغانستان څومره اړتیا لري چې د سیمې د هیوادونو سره ډیپلوماټیکي، امنیتي او تجارتي اړیکې ولري؟ د دغه اړیکو رغول د افغانستان څومره مهمه اړتیا ده؟ تازه افغانستان له روسیه سره په افغانستان کې د پخوانیو روسي وسلو او تجهیزاتو د بیا سمبالښت او جوړولو لپاره یو تړون لاسلیک کړ. دا تړون د افغانستان د ملي دفاع وزیر وکړ. په ضمن کې د دغه تړون وروسته څه تبلیغات روان دي، د خلکو اندېښنې څه دي او د افغانستان واقعیتونه څه دي؟ هغه څه چې افغانستان ورته ضرورت لري، هغه څه چې د سیمې هیوادونو سره د اړیکو ضرورت دی، او هغه څه چې د افغانستان راتلونکي په خپلو پښو دروي یا د افغانستان راتلونکي تضمینوي، هغه څه دي او دغسې تړونونه او سیمه ایزې اړیکې په هغې کې څومره رول لري؟ د دې مهم بحث لپاره را سره ښاغلی کامران امان صاحب په سټوډیو کې دی چې دی په نظامي او سیاسي برخه کې شننې کوي او د سیاسي او نظامي برخې څېړونکی دی. امان صاحب تاسې ته هرکلی وایم. مننه. امان صاحب په همدې راپیلو د روسیه سره له ډېر وخت وروسته، له لسیزو وروسته یو ځل بیا افغانستان داسې اړیکو ته داخلیږي چې هغه د افغانستان ضرورت ګڼل کیږي. د دغه اړیکو هغه مهم ټکي او د افغانستان دپاره هغه مهمې ګټې څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې له احمد صاحب تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته، تاسو د برنامې اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه له بلنې نه. رالم د افغانستان ولې څو لسیزې بعد منګه بیرته د روسیې هیواد سره ولې دې درشل ته راورسېدلو، نو دا مختلف ابعاد خپل لري ځان سره. اول دا چې د سړې جګړې په وخت کې پس نړیوال دویمې جګړې نه موږ ولیدل چې 40 کاله شاهي حکومت په افغانستان کې وچلېده، اما موږ کوم پیشرفت یا کوم چې نه درلود، زړه په زړه پاتې وه په دې چې دلته د پنامه د عایل خط افغانستان کې راغلی و. نه شوروي اتحاد د وخت کومک کولی سو او نه انګلیس او نه امریکا څوک نه راتل وړاندې، او موږ هم خپل کوم چې نه درلود دا وطن موږ آباد کو، پیشرفت وکړو، حتی خپل ملت ځوانان ماشومان وروزو په مکتبونو کې. په یاد به مې چې شپږم صنف کې به کانکور امتحان کې به ښه هوښیار ښه لایق هلک به یې ناکامه که هغه به بیچاره یا دهقان سو یا به وطن نه مهاجرت ایران او پاکستان ته کوو چې غریبي کو، خپل فامیل ته نفقه پیدا کړي. دا هغه 40 کاله تېر سو. کله چې جمهوریت د داود خان راغی، هغه هم په تقابل کې مواجه سو د غرب او د روسیې ترمنځ، شوروي ترمنځ. وکړه چې نتیجه بالاخره په داود کوتا وسوه. هغه حکومت چې راغی ایډیا کم پلاوه وه، باوجود چې دوی هغه وخت چارواکو د حکومتونو ادعا کړه چې موږ په دې مسایلو کې نه یاستو، ولې ښکېل سو. بالاخره افغانستان ته د شوروي اتحاد قطعات راغلل چې د امریکایانو مخه دلته ونیسي، ولې برعکس دلته جګړې وسوې او افغانستان خلک دې کې ډېر ضررمند سو. بیا کله چې مجاهدین پس له جهاده کامیاب سو، وملیده چې داخلي جګړو کې همدغه مغرضې کړۍ هغه کسان چې خرڅ شوي وو یا د پردیو ته کار کو د افغانستان په کې د دوی په نفع باندې، هغه وطن تباهۍ ته ووته. بالاخره افغانستان کې یو نهضت را پیدا شو په نامه د تحریک د طالبانو چې مبارزه یې وکړه تقریبا له 10 کالو نه زیات. د اشغال د امریکا په دې وخت کې راغی، دا هم ناکام شو. زموږ وطن بیرته آزاد شو الحمدلله، او امارات اسلامي بیرته په قدرت ورسېدو. همزانې دا په دې خاطر لنډ وایم چې دغه تاریخ وطن افغانانو ته معلوم شي چې ولې دغه حالتونو په موږ راغلل او څنګه اوس دې مرحلې ته رسو، ولې موږ بیرته ځو. لنډ مثال به مخکې له دې زه ووایم چې په سیاست کې او په ملي منافعو په ګټو کې هېڅ وخت دایمي دښمن نشته او هېڅ وخت دایمي دوست نشي پاتې کېدلی یو هېواد ته. هغه اساسي دښمن به دی ستا داسې ورځ دوست شي چې تا پکې ګټې دي، ستا ملي ګټې پکې حفظېږي، او هغه نږدې ترین دوست به دی چې تا د ملي ګټو خطر ته به ایجادېږي، هغه سره کولی شي عاجل به سړی دښمن شي. نو په دې خاطر وایم چې زه پوهېږم سوشل میډیا کې ډېر زیات تبلیغات د قراردادونو یا کم هوکړه څه شوې ده د روسیې د هېواد لخوا نه د افغانستان حکومت سره
دا غلط خبرې دي او دغه قرارداد د تخنیکی او ترمیمی او په اصطلاح رغونه د اسلحو دا موږ ته برعکس ډیر زیات مهمه خبره خصوصا فعلي شرایطو کې بل راغلو چې کله سړه جګړه ختمه شوه امریکا یې کتاجي شروع کړله د یو 1990 کال را په دې خوا د درېم نړۍ هیوادونه یعنی هدف غریب هیوادونه بېوزله چې دفاعي سیستمونه اته نه درلودو تخنیک مسایل اقتصاد ضعیفه و تاسو ولې چې ټول هیوادونه د پښو لاندې کړل د امریکا چورې کړل چپاول کړل او د غټو هیوادونو مقابل کې وجنګېدل خصوصا د افغانستان په جغرافیه کې د چین د اقتصاد درول احساس ما په 2014 کال کې یو کانفرنس کې یو هیواد کې ما ګډون کړی هلته امریکایانو ویل که چېرته په 90 کال کې بخښنه غواړم که تر 2010 کاله پورې موږ د چین اقتصاد ونه درو پس د چین اقتصاد درول موږ ته به ناممکن وي همداسې وسوه د 20 کاله دوی د ابریشم لارې او د اقتصاد د رغونې د چین دې خواته تر افریقا پورې دوی ماتل که او امریکا اوس هم چې موږ خپل اهداف ته رسېدلي یاستو یعنی اوس هغه وخت لاړ هغوی ناکامه شو اوس موږ باید څه وکړو د افغانستان خلک څه وکړي د افغانستان حکومت څه وکړي بل په زمن دی کې په دغه ټوله نړۍ کې چې یو سلو څو اتیا هیوادونه استقلالیت لري موږ یو هیواد په رسمیت پېژندلی شو هغه همدا فرانسې د روسیې ده د موږ چارواکي له تور لسته وویستل موږ سره د اول ورځ نه سفارت خپل ونه تړه باوجود دلته خارجي دښمنانو دلته د دوی په سفاره باندې حمله هم وسوله تلفات یې ورواړول ولې بیا هم دوی خپل سفارت ونه تړه نو بلان د روسانو افغانستان کې د ډېر پخوا 100 کلونو نه مخکې موږ دوی سره دوستي لرو اولین استقلال څه موږ وخت دوی په رسمیت وپېژندو اوس هم چې ناټو نه په راس کې امریکا استقلال واخیسته دوی موږ په رسمیت وپېژندلو او اوس دغه موږ سره قرارداد کې دا هم زموږ تقاضاګانې شخصا ما بارها څو ځلې وړاندیز کړی امارات اسلامي ته څو ځلې مې غږ کړی په روسیې هیواد په چارواکو باندې چې تاسې د افغانستان خلکو سره همکاري وکړئ په رسمیت پېژندلي یاستئ او موږ باندې سلا خرڅه کوي چې موږ خپل فضا په امن کې راولو خپل سرحدات په ټینګ کړو د مواد مخدر مخه نیول سوې ده د تروریزم مخه نیول سوې ده اما د بمباردو د پردیو تیارو موږ مخه نشو نیولی په یاد به مې د پاکستان فعلي وزیر دفاع وویلې آخرین بمبار چې افغانستان کو شو دوی انکار وکړه دا موږ نه ده کړی وای د افغانستان فضا خوشدار څوک کولی چې لاړ شي بمبار دي کړي یعنی شخصا ما باندې ډېره ترخه تمامه شوې دا خبرې چې هلته انکار هم کوي بیا انکار هم کوي دا خو ښه نه ده نو موږ مجبور یاستو او زه وایم چې کور ودان د روسیې چې په مونږ باندې باورمن شو اعتماد پیدا کړ د افغانستان په خلکو د افغانستان په حکومت باندې او زه ستایم د افغانستان بهرنی سیاست چې 15 کلو تګلارې ثابت کړه نړۍ ته چې موږ اقتصاد محور سیاست ده موږ تجاوزګر سیاست نه لرو موږ ګاونډیان سره دښمني نه لرو د ایران د شورای امنیت په همدغه جلسه کې رئیس اعلان وکړ چې موږ د آخرین جګړه د امریکې سره د افغانستان نه موږ هېڅ خطر نه احساس کړ حتی موږ کوم راپور هم نه درلود چې موږ ته ګواښ ده افغانستان په خپلو وکړو په خپل وعدې ولاړ د بینالمللي سټیجونو کې دې پوښتنې ته دې برخې باندې پوښتنې را سره شته دي هغې ته به راځو چې د سیمې سره د افغانستان اړیکې څنګه دي او بیا پاکستان څرنګه د افغانستان سره چلند کوي دلته د خپلواکۍ موضوع څومره مهمه ده آیا موږ په تیرو کلونو کې په تیرو لسیزو کې دغه خپلواکي نه درلوده ځکه په افغانستان کې ډېرې تجهیزات روسي دي که هغه هلیکوپټر دي که هغه موږ توپونه لرو که هغه موږ حتی که ثقیله موږ کوچنۍ وسلې لرو هغه ټولې اکثریت روسي دي او د افغانستان د ځواکونو سره هم همدغه وسلې دي دلته دغه د خپلواکۍ موضوع څومره مهمه ده او مخکې څومره ملحوظات موجود و چې د وخت حاکمانو دوی نشو کولی چې دا کار وکړي ګورې پخوا حکومتونه معمولا ټول لاسپوڅي وو پردیو لخوا نقشې ګورې د بن حکومت د چا و څه راغی د پاکستان څو حکومت راغی په 90 کال کې هغه څوک چا انتخاب کړه هغه رهبري او د همغه د ناتقسیم قدرت او تقابل مابین ته راغی چې افغانستان په کابل پلازمینه کې تقریبا تر 80,000 کابلیان په شهادت ورسېدل اردو تقریبا زمونږ ختمه شوه موږ مکمل هوایي پوځ کباړ شو
زمونږ زریدار قطاعات او غونډونه او لیواګانې ختمې شوې. یعنې زمونږ 99 دفاعي هوایي راکټو دفاعي لیوا په دغه قرغه کې پرته وه، ختمه شوه. یعنې ګوره موږ په میلیاردونو ډالره موږ تاوان وکړو. او دا سلاګانې چې د همدې شوروي اتحاد په وخت کې او مخکې لږه داود خان په وخت کې، ظاهرشاه په وخت کې، همداسې په سراسه تر یوم کاله پورې د افغانستان دموکراتیک جمهوریت وخت حکومتونو چې څونه اصلي وخت تر سکاټ او لونا او تر څو شپږ باله تاریخ یو کنډک و، دا موږ درلود. څه سول هغه ګورې دوی خو دغه غربي هېوادونه په راس کې همدغه موږ اسلامي هېواد ګاونډی پاکستان دا ټول زموږ دغه سیستم را خراب کړو، له منځه ویوړ. شهباز شریف په پارلمان د پاکستان کې وویلې چې ما اساسي دښمن خپل ختم که د افغانستان 100 کلن اردو د امیر شریف خان را په دې خوا ما ختمه کړې ده، نور ته پاکستان ته زه څه وکړم. ګورې دا یو د ویاړ کو په دې باندې. نو زه وایم د افغانستان خلک د تاریخ مه له یاده مه باسئ، د خلکو کړنو خو له یاده مه باسئ. کامران صاحب دلته یو تړاو دی. آیا اوسني کړنو په اړه باندې چې موږ تیاري رغول کېږي، زموږ اصلحې رغول کېږي، د هغې دپاره موږ بیرته ورځو د همغه هېواد سره چې د هغې تولید دی د هغې سره تړون کوو، دغه تبلیغات د همغې سره تړاو لري چې هغه کسان چې دغه تاسې څنګه وویلو چې دلته د افغانستان وسایل ونه ساتل، کباړ یې کړه، ویې پلورل، اره شولو، په ګیسونو باندې ټانګونه قطع شو، توپونه قطع شو، د توپونو میلونه خرڅ شو په کباړ کې، اصلحې خرڅې شوې، او اوس چې کوم تبلیغات کوي د دغسې کړنو خپلواکو کړنو په وړاندې تړاو سره لري؟ یعنی همغه خلک دي، همغه سلسله ده؟ بلکل همغه خلک دي، خرڅوي خلک دي، پردیو استخباراتو کار زه کوو، دوی ته مستقیما برنامې ورکول کېږي سوشل میډیا کې چې په دغه شکل لیکنې وکړي، په دغه شکل تبلیغات وکړي. دونه حقل دوی خپله نه لري څوک چې دا ورته رهنمایي کوي. دا یو موضوع. راغلو استقلالیت ټول دنیا ته معلوم ده. امریکا خپل مجلس سنا غړي اعتراف کوي چې موږ ستراتیژي ماته خوړلې، د امریکا جنرالان وایي موږ ماته خوړلې، او دا مغرضه کړي چې وایي نه امریکایان خپله ووتل. نو داسې تفاوتونه شته ده. دلته خو انسانان څه قضاوت وکړي، داسې خلک خو څه دلته قضاوت وکړي چې موږ استقلالیت لرو که نه لرو. دوی خو ټولو ویل چې پاکستان دلته اول لاس د اول ورځو کې حکومت پاکستان انتخابي، خو د پاکستان سره خو موږ تاسو جنجال معلوم ده، وم لیده انتقام جوړي په تاریخ دا کار سوی، په تاریخ کې نه و سوی که نه. حتی داود چې هغه وخت کې چې سفربري اعلان کړه، د چمن حضوري د کابل په لکاو انسانان له مختلف نوو منطقو نه راټول شو راغلل، جهاد اعلان کېده د پاکستان په ضد، ولې یې ونه کړ؟ همدا انګلیس او همدا امریکا یې مخه ونیوله ظاهرشاه تر شور ونه خورئ. امانن د امارات اسلامي که استقلالیت نه درلود څنګه کولی شي انتقامي عملیات اجرا کړي د صفري خط نه اوخواته؟ متوجه شولې؟ یعنې خبر دا ده یوه اوښکه د یو ماشوم د مشرقیوال دوی ته په زرهاو لیتره وینه باندې تمامه شوه، موږ اوښکه توی شوه، دوی په زرهاو لیتره وینې ضایع شولې. په دغه انتقامي عملیاتو کې یو ملکي وګړی په له منځه لاړ، داسې یو ژورنالیست پیدا شي چې فلاني کور کې بم لګېدلی، راکټ لګېدلی ده او ماشومان هغه یې وژلي دي د صفري خط نه خواته. نه، موږ خپل دښمن اساسي ختم کړ. راغلو دې تبلیغات ته باندې ګورې اساسه اوس موږ ټانکونه لرو T-62 450 ماډل ټانګونه لرو زریدار، 450 لرو، 55 لرو او 2 آخري ماډل د هغه کلونو 2 ټانکونه و چې اوس 90 راوتلي، آخري ماډل د دغه اوسنی قرن 90 ټانکونه د روسیې راوتلي دي. یعنې هغه ټانکونه موږ ډېر زیات لرو، دې ته پرزجات پکار دي. دلته کلونه دا ولاړو. کله چې امریکایان راغلل زموږ ټولې اصلي دوی په نامه د DDR ټولې کړلې په قراردادګانو کې جمع کړلې، د شپې لخوا کم مواد پې وشول چې هغه موریانه وخوري، هغه زنګ یې ووهي، هغه له فعالیته وغورځېږي. اما دغه امارات اسلامي وګورئ چې هغه آهسته آهسته پرزې یو د بل سره جوړوه ټانګونه تقریبا فعاله کړې اوس ناڅه، ولې هغه خو بیا دونه دوام نه کوي تر څو موږ نوې پرزه ورته وانهچو. او دغه قراردادونه د همکارۍ د تخنیکي او د سلاح خرڅولو موږ خو 100 کاله مخکې د روسیې سره درلود.
ګورې دا خو داسې نه ده چې موږ اوسنی هغه لرو دا پولتخنیک چا جوړ کړه د سولوی مرکز چا جوړ کړی سالنګ لاره چا جوړه کړې ده هغه بنیادي کارونه د تزار د روس په وخت کې د شوروي د وخت کې سوي دي او اوس هم همکارۍ ته حاضر دي په دې چې موږ ګاونډیان یې څه وغواړو ونه غواړو کامران صاحب د پخوانیو بدلونونو او د اوسنیو بدلونونو زه چې څه ګورم په دغه 2-3 ورځو کې چې دا کومې خبرې روانې دي د روسیې سره د همکارۍ د تړون وروسته همدغه دي چې مخکې تفاوت د هغې دورو د بدلونونو پخواني نظامونو د بدلونونو او د اوسني څه دی اصلي وساتل شوي بیرته رغول کېږي په هغې باندې کار شروع کېږي په هغه باندې د هغې دپاره همکاري غوښتل کېږي په د هغې دپاره هېوادونو سره خبرې کېږي هغه په کور دننه جوړېږي لګیا دي روان دي او موږ ګورو چې څو ټانګونه یو وار اعلان کېږي چې دا جوړ شو تیاري هلیکوپټر خو پخوا د دې برعکس مسایلو هغه کسان چې اوس د دغه پروسې په ضد لګیا دي د دوی ملي کرښه څه ده تاسو یو نظامي پاتې شوي یاست ګورې ملي موږ خو دا خو د دوی رویت موږ ته معلوم شو یا خو دغه بهار ته چې وتښتېدل هدف مې د هغه کسانو چې چارواکي وو په حکومت کې پخوا او مقامونه او موقفونه درلودل او اوس د هغوی اولادونه په دغه لار د خپل پلرونو یا د ترونو په لار روان دي دوی اشتباه کوي نو هغه وخت کې دوی خو داسې کار نه ده کړی ما بارها ویلي په دغه 20 کلو کې دا ماته یو پانتون د راوخی چې په کوم ولایت کې پانتون دوی جوړ کړی ده هلته نن هلته تدریس کېږي او څه کوي داسې یو معیاري شفاخانه د موږ ته راوښیي چې د هغه خاص مرضونو چې د انسانانو پکې تداوي کېږي موږ ته د راوښیي موږ ته داسې یو لاره راوښیي چې دوی جوړه کړي هو هغه موقتي سړکونه چې امریکایانو د خپل د ټانګونو د موټرو په خاطر قیر کړه هغه بودیجه نه د افغانستان د حکومت وه نه د افغانستان خلکو دا کار کړی هغه امریکایانو ناټو ځان ته سړکونه قیر کړل چې سره دا د افغانستان ته ووځي ځانونه ورسوي د عملیاتو په خاطر د چاپو په خاطر چې منظمه لاره اوسي دوی ته اخو نازانه اردوګانې به په قیر سړکو ګرځېدلي په قیر سړکونه دلته افغانستان کې ځان جوړ کړه دې اعدام زیاتره خلک چې ولا موږ سړکونه قیر کړي سړکونه هغوی قیر کړي افغانستان حکومت شي کړي هغه د ماته را په ګوتو کې چور چپاول غصب او فساد اخلاقی فساد مالی فساد اداري فساد داسې حالتونه چې څوک به ولایت ته تلل تذکیره به پوښتنه ته څوک یې په قوم باندې او ولایت ته به اجازه چا نه ورکوله په یاد مې دي چې ځوانان روانو د محصلین د پانتونو نه پیغام د قندهار ولایتو د کوم ولایتو په شمالي کې ټول بندیان کړه شپې پراته تاسو څه کوئ شمال ته ځئ یعنی نو داسې کړنې چې د وطن تباه ته واخله تا ته وایي تا ته اجازه نشته اوس نو هغه نن هغه خیال فکر کې ده دوی هغه کړي چې پخوا دوی پیچکاري سوي دي دوی تجزیې ته کار کوه دوی تفرقې ته کار کوه 20 کاله فرهنګي تجاوز سوی تفرقې تجاوز په افغانستان سره نه تنها نظامی تجاوز سوی و نه تنها اشغال سوی وطن من کلتور اشغال سو من ژبه اشغال سو من فکرونه اشغال سو من قومونه اشغال سو هر ملت ته یو مملکت انتخاب سوی و هر ولایت یو ملت یو مملکت انتخاب سوی و د ناټو غړي چیرته رغونه او کو چیرته ونه کو څوک څونه امتیاز لري څوک څونه امتیاز نه لري انت دې اندازې پورې کومات یو بوجي رسیدل او بل ولایت غړي ته 3 بوجي وړ ورکول کېدل اما ماته یو بوجي وړ راکول مثال خې په اداراتو کې د کوم خلک چیرته مقرر شي او د کم قوم خلک چیرته مقرر شي اته په قومونو چوکیګانې ویشل شوی وي موقفونه توضیح شوي وو پارلمان هم داسې مجلس مشران جرګه هم داسې دا ټول مافیایي کړی وي چې هر بندر د هر چا په لاس کې پروت و او دلته فساد روانو نو طبیعي خبره چې هغه فسادونه چې ګورو نن نشته هغه تفرقه نن نشته هغه قومسازي او ملتسازي او سمبازي نن نشته الحمدلله نن ګورې چې له بدخشان حرکت کې وروره تر قندهار او تر هرات ځي له هرات تر بدخشان ځي د کابل نه تر دایکنډي او تر بامیان ځي دغه اختر کې په لکه وسایلانان لاړه بامیان ته آیا پخوا چا پرېښودله ته یعنی خنه ده ساده خبرې زه تعصبي نه کوم ولې الحمدلله هغه ختم شوی موضوعات دلته دغه د ملي پروسو سره مخالفت اوس یو څوک سیاست کوي په افغانستان کې سیاست غواړي په آینده کې غواړي دلته د یو سیاسي فعال په توګه باندې خبره وکړي کومې خبرې چې کېږي کومې څرګندونې چې کېږي آیا د هغه سیاست فعالیت او د سیاسي فعالیت د اصولو سره برابر دي اوس ملي پروسو سره مخالفت
د افغانستان په ګټه یو کار کېږي د هغې سره مخالفت، ریل پټلۍ جوړېږي د هغې سره مخالفت، یو تجارتي لارې پرانیستل کېږي د هغې سره مخالفت. دغسې مخالفتونه دا د افغانستان سره مخالفت دی، سیاسي مخالفت دی، او که د ولس سره مخالفت دی؟ دا د افغانستان جغرافیې سره خیانت ده، د افغانستان تاریخ سره خیانت ده، د افغانستان ملت سره خیانت ده. ګورې موږ په طول د تاریخ کې د احمدشاه بابا نه رانیولې تر ننه پورې څه رقم حکومتونه لاړه او راغله. چا خدمت وکړه په تاریخ کې لیکل سوی، چا خیانت کړی دا تاریخ کې لیکل سوی، او په هغه باندې نفرین وایو. هغه څوک چې کار یې کړی موږ ورته چې خدای دې وبخښه. دا خو تاریخ قضاوت کوي. نو په دې خلکو به هم تاریخ قضاوت وکړي چې موږ کاسې هغه زار جوړوو تېرېږي او دې مالیات به ټولېږي په میلیاردونو ډالره د میاشتې د کال. موږ د ټاپي پروژه جوړه کړې ده چې په دې به هم د افغانستان خلک باسیاسي دي، لرګیو راټولولو او د څارویو لغه نه موږ استفاده ونه کړو، عصري ژوند ته مخ ته لاړ شو، انساني ژوند ته ځان ته جوړ کړو او ساده کړو ځان ته ژوند چې ګاز ده هغه نه استفاده وکړو. دې مخالفت خوشتېپې کانال چې نیم افغانستان سمسور کوي او رغوي او د زراعت او خلک خپله د خپل ځان نه بسیا کېږي چې نن د محتاج د پاکستان د وړو اوس د قزاقستان او د بلجه هېوادو غنمو ته خیرات ته منتظر یاستو. که موږ دغه خپله جوړ کړو همدغه څرنګه سیاست دی؟ دا سیاست نه ده، دا دښمني ده، دا تنګ نظري ده، دا تعصب ده. او په دې سره په قدرت کې وجود نه لري. دا قدرت طلبان دي، دا د بیروني استخباراتو اشخاص دي چې د هغوی منافع په افغانستان کې له لاسه ورکړي دي. دا که چېرته اقرن زه وایم که دی افغانستان کې پیدا شوی او دلته دی خاپوړي کړي او د دې آب هوا نه استفاده کړي، دلته دی تغذیه شوی او دی پکې غټ شوی او دلته مکتب او ابتدایه او متوسطه او لیسه ولستی تر پانتونه پورې، او اوس دا کار کې دته موږ نه مکه آرام وایو. دا باید په افغانستان ویاړي وکړي. 20 کاله د حکومت وکړه چې د وکړه، که ستا پلار حکومت کړی چې کړي، که تا نیکه د حکومت کې د 20 کلن کې حضور درلود چې کړي، که تا شخصا خپل د حکومت کې هر په مقام کې سوي تا چې کړي، هغه خورا په ګوته کوي کنه. څو تا ښه کار کړي چې موږ وایو سوالات دي امارات بد کار کړی ده، نه دي کړی، امارات استعداد دې نه لري، نشي کولی. راسې 15 کلو کو جغرافیه د افغانستان په بل مخ سره دا کوڅه کې تاسو راتلم تیر کوڅه 2 دفعې راغلی ما هېڅ بلد ورک نه اوس پکې ورک شو، دونه تغیرات راغلي دي کوڅه کې اول ستاسو موقعیت راته ما لاره غلطه کړې ده. اما صاحب یو مهم بحث د افغانستان سیمه ییزې اړیکې دي. سیمه ییزو اړیکو ته توجه نه وشوي که هغه زموږ په بهرني سیاستونو باندې پخوا د نورو هیوادونو تاثیر د لویو قدرتونو تاثیر او که هغه په واک کې داسې خلکو چې هغه تر تاثیر لاندې وو. زموږ سیمه ییزو اړیکو ته چې هر هیواد په خپله سیمه کې په خپل چاپیریال کې هغه هیوادونو سره ډېرې ښې اړیکې جوړوي او هغه مشترکاتو باندې سره د هغوی قراردادونه وي، تړونونه وي، د هغوی پروتوکولونه وي، د هغوی یو تر بل ترمنځ روابط وي. په افغانستان دپاره په دې برخه کې کار نه وشوی. اوس حالت څومره کار شوی او دا څومره ضرورت دی؟ ګورې پخواني حکومتونه کله چې بون کې جوړ سو، اما بون کې ملک طایفي حکومت جوړ سو، قومي سمتي حکومت جوړ سو، چوکیګانې تقسیم شولې، معاونیت د رئیس جمهور تقسیم شو. دلته نو دا تخصص لري که نه لري. اوس دوی د تخصص خبرې کوي. اوس دوی ځان ته سیاستمدارو، پروفیسورو، من پیغام چې ماسترو علومو ډاکټرا لرم. دا ډاکټراګانو په دې وطن کې 20 کاله څه وکړل، کونډې اوس کوڅې ته ډکې دي، یتیمان اوس هم کوڅې ډکې دي او چا ته په غاړه اوس پاتې دي. دا یو موضوع. راغلو سیمه ییزه اړیکو ته طبیعي خبر ده چې هر وزیر یو مملکت انتخاب کړو. چا څوک کوم وزیر صاحب آلمان مقرر کړی، کوم وزیر صاحب سویډن مقرر کړی، کوم وزیر صاحب ناروې مقرر کړی، کوم وزیر صاحب ایران مقرر کړی، کوم څو وزیر صاحبان پاکستان مقرر کړي وي ما یې کولې. داسې امریکا وزیر صاحبان مقرر کړي وو. وزارت داخله د انګلیس مربوط و، استخبارات د انګلیس مربوط و، اردو د پاک امریکا مربوط و. دا تشکیلات تقسیم شوي په ټولو د وویستو هیوادونو د ناټو باندې.
ولایتونه تقسیم شوي په اروپا او په امریکا او په شرقي او په غربي هغه باندې اروپا باندې دې نو هیڅ څوک سره نشي پټولی یو والي صاحب دوی چا مقرر کړی یو وزیر صاحب دوی چا یې مایه کولی یو پارلمان وکیل د ماته وایي چې چا یې مایه کولی ته د آیا د افغانستان د خلکو منفي څو وکیلان نه ټول نه چا راوستی په چوکۍ کېنولی خپله اوس دوی اعتراف کوي چې د مارشال صاحب په امر فلانی دو وکیلان په زور راغلو پارلمان ته دې نه معلومیږي چې هغه حکومتونه استقلالیت نه درلود د خپل د معاش اخیستلو هغه هم نه درلود صلاحیت منتظر و چې سفارت د امریکا دوی ته څه وایي سفارت د امریکا دوی ته څه هدایت ورکوي که جلسه هم دارېده د هغوی په هدایت دارېدله که مارش کېده د هغوی په هدایت کېده برنامه په تلویزیونونو کې جوړېده د هغوی په هدایت جوړېده پوښتنه وکړئ تاسو خو ماشاءالله ډېر پخوانی ژورنالست یاستئ او ټاپ ژورنالست دی موږ وطن تاسو یاستئ تاسو ته به موږ نه ډېر مسایل معلومي خو هغه موږ سیاسونه کې نه شمارو احساس هغه سیاسون نه دي هغه د افغانستان دښمنان دي خلک دي راغلو تاسو دوهم سوال ته چې د منطقې سره اړیکې او روابط څنګه ټینګ کړو نن ګورې افغانستان د 20 کاله مخکې د 50 کاله مخکې افغانستان نن نه ده نن بیخي لکه څنګه چې 20مه پیړۍ ده افغانستان یې 20مه پیړۍ کې نن ژوند کوي د 20مه پیړۍ په سیاستونو په اساس باندې نن د ځان عیار کړی ده اقتصاد محور سیاست دا ډېر پرمانا سیاست ده چې هېڅوک هېڅ چاته څه نشي کولی موږ کوم بد سیاست نه لرو تعهدات د دوحې صفر کول د مواد مخدر تطبیق شو همسایګانو ګاونډیان لرې نږدې هېوادونه به د افغانستان له خاورې نه تادیدېږي نه دي شوي ښې روابط نیک روابط اته همدغه امریکا چې موږ 20 کاله بمبارد کړي سو اته همدې سره موږ غواړو چې ښه روابط ولرو بیرته جنګ صفحه تېره سوه که تا وزلی ته هم وزل سوی دلته هغسې چې لازم په سیمه کې هغه اړیکو باندې کار وشو یا کار پیش کېږي هغه وخت نه وسوی اوس پې کار ګورې موږ سره د ایران روابط که موږ د راکړو ورکړې د اقتصادي لحاظه فکر کوو په ملیاردونو ډالر موږ پیسې ګټې موږ کړي دي هغه یې کوي ایران یې کوي همداسې ازبکستان سره اوس دغه 2 ورځې مخکې ما ولوسته چې د $1 میلیارډ نه زیات موږ هغه تبادله شو د اجناس دی هند سره $1 میلیارډ نه واوښتلو $1 میلیارډ په دې کمه موده کې موږ تجارت د هند سره واوښته یعنی اوس موږ منځنۍ اسیا موږ سره یو کور سو یو کلی کې سو موږ یو کلی یاستو هغه هم کلی دي دا 15 هېوادونه او همداسې په کار ده همداسې باید وسي ایران هم په دې کلي کې باید موږ ځان سره شامل کړو هند هم دې کلي کې باید ځان شامل کړو دا بر اعظم باید متحد سي اته بي وي زي سو ولې دا استعداد موږ نه لرو آیا دا وړتیا دې نه لرو چې زه بې پاسپورت لاړ شم قزاقستان ته آیا قزاقی نشي کولی چې راشي تر قندهاره پورې آیا تاجک نشي کولی آیا ازبک ورور نشي کولی آیا ترکمنی نشي کولی موږ غواړو اشقابات وګورو هغوی غواړي کابل وګوري موږ غواړو تاشکند وګورو تاشکند غواړي کابل وګوري موږ غواړو مسکو کې چکر و مسکویچیان غواړي چې افغانستان وګوري کابل وګوري را دي سي ولې موږ دا استعداد نه لرو موږ ته خدای نه راکوي که چېرته موږ صادقانه یو بل سره کار وکړو د بحرونه اخوا ته ارجنټاین د چا نه اوسو له خپل کلي نه وتلي درېیم د پردي کلو کې هلته د چا قومندې ډوډۍ خواره نه اوسو هغه وخت موږ کولی شو د خپل کلیوالو سره د خپل ګاونډیانو سره ښه ژوند وکړو او حتی په یو بل باندې باور او نن الحمدلله د امارات بهرني سیاست وتوانېده چې نن د 100 هېوادونو امنیتي مشران را روان دي کنفرانس کېږي هلته محدود کسان خبرې کوي او د افغانستان د ملي دفاع وزیر هلته جګیږي بیان ورکوي او ټول نړۍ ورته ګوري د افغانستان د امارات اسلامي د دفاع وزیر څوک ده مولوي صاحب یعقوب او ټول سره اشنا سو او ډېر ټول نه زیات د سره قدرداني وسوه حتی شخصي او چا چې 2 عکسونه د سره اخیستل شوي د خارجیانو چې په ژوند کې ولاکه موږ دونه لیدلي ټول ژورنالستان په همدوی ته فوکس په ملا صاحب یعقوب باندې ګورئ دا افغانستان ته باید ځان خپل ځان ته کته ونه ګوري افغانستان ډېر جګ مقام لري نن
الحمدلله چې ناټو ته ماته ورکړې ده. دا یو. دویمه خبره، نن چې هغه سوله نن تامین شوې ده د ټول دنیا ته بیلګه په صفت ده. مقاومت د افغانستان د خلکو ډېر کسان ته مورال ورکړي کولی چې تاسو مقاومت وکړئ، ځان نه دفاع وکولی شئ، چې بیلګه یې اوس هم موږ ته معلوم ده نږدې نږدې هېوادونو کې چې تر چا پې باور نه کوو نن هغه مقاومت دوی وکړي د امریکا په مقابل کې. دا دي خبر دا ټول یو الهام و د افغانستان د خلکو لخوا ورکول شو نړۍ ته، خصوصا اسلامي هېوادونو ته. زه افسوس په هغه اسلامي هېوادونه کوم چې موجودیت کې امان صاحب د دې هر څه په موجودیت کې د پاکستان تشویشونه ولې دي؟ یوازې خپلې ګټې غواړي؟ ګټې هغه خپل نه غواړي، هغه له خپل بقا نه ډارېږي. هغه چې لري هغه څه شی لري، یعنې په سیمه کې موږ دال ده وریځه ده او نه پوهېږم شی دی. په سیمه کې اوس یعنې یو متفاوت اړیکې جوړې شوي دي، یو بې سابقې اړیکې جوړې شوي دي، باور زیات شوی دی. د افغانستان دفاع وزیر نړۍ ته ډاډ ورکوي چې راشئ مطمئن اوسېږئ، زموږ سیاست اقتصاد محوره دی، موږ به چاته عروض نه کوو، موږ چاته ګواښ نه. د پاکستان تشویشونه د څه نه دي؟ پاکستان ګورې د خو زموږ په میلیونونو موږ افغانان په هغه محکوم افغانستان کې ژوند کوي. زموږ دغه حکومتونه چې راغلي دي خصوصا پس د امیر عبدالرحمن خان تر ننه پورې موږ د پاکستان سره کم خیانت کړی ده. موږ ته دې ووایي، موږ ته دې ووایي. آماده چې په موږ لګیا ده. دی فکر کوي چې د افغانستان داسې ذلیل پاتې سي، بې ثباته پاتې سي، زما پخواني، زما چپلکې، زما دا تاریخ وهلي غنم، تاریخ وهلي وریځې، تاریخ وهلي ادویې، سرطان مرض را انتقال، د شکر مرض را انتقال، مختلف میاشتې خوشی کول په شمال کې زموږ د خټکي و، ترکاري و، میوې په زهري ماشو باندې په چیچل، دا وایي چې افغانستان به ماته محتاج تر اخره پورې، او دا ملت به همداسې پاتې، او دا به ما پنځمه صوبه سي، دا به زما بازاري. پاکستان دې نه ډارېږي، او پاکستان دې ته نه پوهېږي چې د خدای پاک دې بیچاره ملت ته څنګه چې غرونه ورکړي، او دا غرونه له هر چی ډک دي. دا یو غر دونه موږ د خدای راکړی، یو غر د ټول دنیا قیمت نه لري. دې ته دی ولې ستیزه کوي، دی ولې دې ته فکر کوي. دا پاکستان سیاستمداران اوبه د پفایي د افغانستان خلکو سره د ګزاره وکړي، او د افغانستان خلک دونه مهربان دي چې پلار ورته مړ کړي ودرېدو کتاب بخي. داسې مسلمانان دي افغانان. اما که ورسره ظلم کوي، داسې ظلم در باندې وکړي چې تاریخ به د له یاده نه وباسي له سره، تر اوسه ژوندی له یاده به دې نه وځي. داسې خو هم څوک نه کوي. په هر حکومت سره راغلی احساس صاحب بس دوی پې یو نیوکه کړې ده، هر حکومت سره راغلی دوی پکې رخنه کړې ده، هر حکومت سره راغلی حکومت ته خنډونه ایجاد کړي دي، تفرقې ایجاد کړي دي. دا اوس هم غواړي ګروپونه جوړ کړي، نیابتي ډلې جوړې کړي. همدغه اوس فراریان غواړي راټول کړي، څو ځلې جلسې په ترکیه کې دایره کړلې، په فرانسه کې وکړې، تاجکستان د شپه ورځ روان و. چې هغه کمعقل او هغه بې احساسه هغه عقدمن افغانان چې په اصطلاح غواړي سیاسي مخالفت ځان معرفي کوي، هغه غواړي راوپاري او هغه کې او هغوی ته ډاډ ورکړي چې بس نن او زه ورور دی وزنه او سلام هم در کوم، مهمات به در کوم. اوس هغه ملت نه ده. اوس و پاکستانه افغانستان خلک هوښیار دي، هوښیار و، هوښیار شوه، خپل دښمن پیژني، خپل دوست پیژني، او هغه افغانان څه خرڅ شوي دي هغه هم ټول پیژندل شوي. نن هر افغان څه ورته د هر شخص نوم څه واخلي و هغه نور د دې وطن کې ځای نه لري. امان صاحب یو بله خبره چې د بحث ټکی دی هغه د سیاست توازن دی. ډېر خلک په دې باندې هم لګیا دي، بحث کوي چې د روسیې سره هوکړې او تړونونه او د سیاست توازن. خو واضح ده چې غرب د افغانستان سره سیاست مخ ته نه وړي، د افغانستان سره ډیپلوماټیکي اړیکې هم نه ساتي. دا اوس ټول غرب په یو خوله دی، تر اوسه پورې د افغانستان نظام په رسمیت نه پیژني. دلته دغه د توازن خبره ستاسې په نظر باندې څه ډول ده؟ او یا دغه مسله چې موږ اوس د روسیې سره کومې هوکړې کوو، آیا دا خبره د دې بحث خبره ده چې موږ د سیاست توازن په پام کې ونیسو چې غرب سره
روسیا سره او د روسیا او د غرب تقابل او د هغې په منځ کې موږ څنګه یو رول ادا کړو. آیا مهم دی که نه دغه زمونږ د اړیکو اړتیا ده، زمونږ د ضرورتونو اړتیا ده، زمونږ د سیمه ییزو اړیکو او یو په دغه ګډه جغرافیه کې چې موږ یو د دوه هیوادونو په توګه باندې زمونږ د روابطو اړتیا ده؟ دغه توازن ولې موږ وساتو؟ 100 کال د افغانستان چا اشغال کړی و؟ 100 کال افغانان چا ووژل؟ 100 کال افغانان په شخصي زندانونو کې چا بندیان کړي وو؟ 100 کال افغانان دې موږ په مړو باندې چې ریشخند وهل سوی دی، موږ شهیدان باندې ریشخند وهلی ده، همدې انګلیس، همدې استرالیایانو، همدې امریکایانو. آیا د افغانستان د خلکو دا شی یاد اوس توازن هم سره وساتم؟ بل موږ ولې وایو چې موږ استقلالیت لرو چې زه سیاسي توازن وساتم؟ بیا زه اعلان کوم، مثال وزیر صاحب دفاع اعلان کوي د نړۍ په سطح چې موږ اقتصاد محور یاستو، هر څوک غواړي راځي سرمایه گذاري دې وکړي. دا وطن د کوم هیواد پورې تعلق نه لري، دا هیواد د چا قومندې لاندې نه ده، دا د افغانانو هیواد ده، د افغانانو په لاس ده، رئیس چاته ورکوي چاته نه ورکوي، خو په احترام د حفظ کول یا احترام کول د افغانستان ملي منافعو ته کتل تا سره به برخورد کیږي، نه شخصي نه اوږده‌ای برخورد. افغانستان ملت ته به احترام کوي، د افغانستان ارزښتونو ته به احترام کوي، د افغانستان د خلکو دین ته به احترام کوي. بیا به راځي کینې کوم شی چې ته غواړې هغه به اخلي. زما ګټو ته به احترام کوې، څه به غواړې څه به درکوم. څه درنه اخلم څه به اخلي. دا نه په دې معنا نه سو چې واره وزیر روسیې ته لاړم امریکا خفه نه شي. امریکا 100 کال دلته وزلم، 100 کاله بعد مې پسې واخیست، نیمه شپه رانه وتښتېده. که دې ورځ وشی رانه تلی هم نه وای، خو له وتښتېده که نه 1 بجې شپې پرواز وکړه لاړه لاکرین جنرال یې. ولې وتښتېده؟ دوی ولې وتښتېده؟ دوی خپل په سر خو راغلي وو که نه، او په خپل په سر ووتل. زه وایم په زور راننوتلو، په زور ووتل. دا هغه اذهان د افغانستان د خلکو خرابول دي. یو وخت استاد رباني تللی و پوتین ته چې ټوله دنیا پسې منډې وهلې څه دغه ده، هغه وخت توازن چا نه ساته، هغه وخت توازن چا نه ساته. تداویګان هم دي تاجکستان کېدلې، هغه وخت چا توازن نه ساته. خو موږ معلوم شو چې عایشه نن په منځنۍ اسیا دې ټولو خبرو ته په کتلو باندې بیا هم دې خبرې ته راځو چې د افغانستان ارزښتونو ته، د افغانستان سیاستونو ته، هغه چې د افغانستان د ولس ضرورت دی، چې د دې خاورې ضرورت دی، هغه چې زموږ د ارزښتونو سره مطابق دي، د دې سره سیاستونه او پالیسۍ په ټکر کې دي، او د دې په ضد باندې تبلیغات هم دي، تبلیغاتي پروسې هم دي، څنګه چې تاسو ویل استخباراتي پروسې هم دي. دغه ټول ابعاد زمونږ د افغانستان په هر پروسه کې، په هر پروژه کې، په هر کار کې، په هر اقدام کې دا را شاملېږي، یا د دې په تړاو باندې چې خبرې کېږي دغه ټول اړخونه چې تاسو د بحث په اوږدو کې وویل، ما د همغې یو ټکي را سره را یوځای کړه. یعنی په هر سیاسي، اقتصادي او نظامي اقدام کې دغه ټول اړخونه راښکېل کېږي، واضح خبر د ولس اذهان مغشوشوي. سل په سلو کې اوس ګورې ولې دغه د څه ضرورت ده، دې د څه اړتیا ده دوی ته، ولې تبلیغات کوي؟ مونږ خوشحاله یو چې یو هېواد په رسمیت وپېژندلو، مونږ خوشحاله یو چې مونږ ته اقتصادي قراردادونه مونږ سره کوي، مونږ ته لارې جوړوي، 4 لارې کېږي افغانستان. دې ته امریکا هم ورخطا ده، دې ته همدا پاکستان هم ورخطا ده، ډېر مغزر هېوادونه ورخطا دي چې دا به څنګه سي. دا خو مرکز د تجارت وګرځي د افغانستان جغرافیه، او دلته هر شی شته. نو دې نه ډارېږي چې د افغانستان ته بیا موږ څنګه محتاج یو. ترانزیتي لار ده، دوی اموال به دوی په دې لارې ځي که نه منځنۍ اسیا ته، د منځنۍ اسیا به په دې لار باندې ځي افریقا ته او خلیج فارس هېوادو ته او داسې جنوبي اسیا ته. دا خو ټول دا دي، او موږ وایو چې خدای هم راولی، لارې هم جوړه کوي، د پټلۍ د ریل هم جوړې کوي، هوایي زمینې جوړه کوي، موږ د سره یاستو، امنیت هم په موږه، لارې ساتل هم په موږه، د اموالو ضمانت هم موږ کوو. راځئ، اما بیا هم هغه افغان چې تبلیغ کوي، افغان بیا راځي تبلیغ کوي، څه ولې دا کار کوي؟ د سیمې ضرورتونو ته په کتلو باندې
د نورو لویو تعهداتو او ګډو هوکړو شاهد به مو اوسو؟ ان شاء الله. ما مخکې اول ویل چې موږ باید پاسپورت ته لاړ شو راسو، موږ باید دونه نږدې سو. دا خو یو پروتوکول ده. موږ باید په موټر سایکلونو نه راووځو، نه په موټرو، نه په ویزا او نه په پاسپورت کودلو. امیدواره دې ته چې ولې دې موږ حق نه لرو. انسان خو خدای آزاد پیدا کړی. جغرافیه خو اوس وختونو کې جوړې شوي دي، خطونه خو اوس وختو کې جوړې شوي. د جغرافیې نیولو د مځکو چور په اساس باندې پخوا خو جغرافیې وجود نه درلودلی. دا خو داسې ده چې موږ اوس زه خو وایم چې بس چین هم امیدوارم زر تر زر افغانستان په رسمیت وپېژني. انشاءالله هند به هم ډېر زر غږ وکړي، ایران به هم ډېر زر غږ وکړي رسمیت پېژندلو باندې. ورپسې منځنۍ اسیا به په یو هوکړه باندې او موږ د شانګهای سازمان غړیتوب اصلي هم په لاس راوړو شکل آینده کال ته لغیره همداسې به ځو او امیدوار یاستو چې د برکس غړي هم سو د اقتصادي لحاظه چې موږ هغه معدنونه استخراج کړو چې د موږ هغه کامیاب هغه خاوره تیږې ته کم ضرورتونه چې نن تخنیکي لري، ضرورتونه لیتیامو، دا مسایلو ته هغه ټول الحمدلله افغانستان ته ډک ده او دا به ډېر زر وروستو کې د اقتصادي لحاظه افغانستان او دې غړي پوښتنه کوم په دې باندې بحث هم راټولو. په افغانستان کې چې کومې روسي ساخت وسلې دي دا زموږ دپاره څومره مهمې دي، څومره پرمختللي دي، څومره ارزښتمنې دي؟ که زه تاسو ته وایم چې یو ټانک تر 6 میلیون ډالرو پورې قیمت لري، زموږ هر طیاره په میلیاردونو ډالر قیمت لري، هغه نن ولاړ دغه ترمیم ته ضرورت لري که نه لري؟ دا خو د افغانستان ملي شتمنۍ دي. دا خو د افغانستان د دهقان په مالیاتو باندې اخیستل شوي دي. د افغانستان د یو دکاندار په مالیه باندې دا اخیستل شوي دي. د افغانستان د هر وګړي دي، د هر وګړي نه. دا بخشش نه دی، د هر وګړي ملکیت دی، د هر وګړي. دا د هر یو د موږ تاسو د سر ساتنې محافظت اوس پنده ده. دې نه باید موږ مراقبت وکړو. که یو عادي موټر په 1000 ډالر هر ورځ صافي کوو، اما د افغانستان د ملت په وینو او په پیسو په زحمتونو باندې یو ټانک موږ 5 میلیون او 6 میلیون او میلیون ډالر اخیستی ده، هغه موږ اره کوو وړوي پردوی باندې خرڅو د اوسپنې په تول. ولې؟ آیا هغه ته موږ ارزښت ورنه کړو؟ په میلیاردونو ډالر یو هلیکوپټر قیمت لري، آیا هغه موږ تکه تکه کو ارمنیې وسپارو په تول ترازو کې خرڅ کړو او که موږ هغه ورغو جوړې کو وی کو؟ ګورې بله خبره ته وکړم، موږ سره ډېر تخنیک د برازیل دلته پروت ده، برازیل هېواد. زه وړاندیز کوم امارات اسلامي ته چې د برازیل سفارت په مسکو کې د زموږ محترم سفیر صاحب د مسکو کې کوشش وکړي د بهرنیو چارو وزارت د روسیې له طریقه د برازیل سفیرانو سره کینی ملاقات وکړي، اتشې نظامي سره چې د موږ جنګي تیاری چې اخیستل شوي دي افغانانو په پیسو باندې او نن ولاړ دي په میدانو کې یا په تاجکستان یا ازبکستان کې پاتې دي، دا موږ راګرځوو. نو دې ته خو ترمیم ته ضرورت دی، دې پرزو ته ضرورت دی، د آینده ترمیمات ته ضرورت لري. دا خو اوسپنده ده، طبیعي خبره تبدیلیږي به. موږ بهترین تیاری لرو د برازیل، هغه ته موږ ځو سبا، هغه سره پروتوکول تخنیکي موږ امضا کوو. بیا به همدغه مغرضه کړی د یاغیانو باغیان بیا به تبصرې کې چې د برازیل باندې برازیل سره هم قرارداد وکړه. موږ د هند هلیکوپټر لرو، هند سره سبا پروژه تیا کړو، د سره هم قرارداد تخنیکي امضا کوو، ته به موږ به د پروژې خرڅای د باندې ما بیا په سبا په هغه هم خرڅای. موږ به سبا عرب سره قرارداد کوو، بیا څنګه کیږي؟ موږ به د چین سره سبا قرارداد کوو، بیا به څنګه کیږي؟ دا خو دسته خو نړۍ ده، نړۍ ما ته ضرورت دی، زه نړۍ ته ضرورت لرم. زه اوس ایران اکمالات کوم، قزاقستان نه کوم، روسیې نه کوم، چین نه کوم، تاجکستان نه کوم، ازبکستان نه کوم، ترکمنستان نه کوم. کم هیواد کم شي ته ضرورت درغلی نه، هغه د موږ ته اوس 50 ټنه پټرول روان دي د ایران لار افغانستان ته د روسیې، سبا به راورسیږي. په زرهاو ټنه غنم موږ ته رارسیږي له خیره. دا خیرات موږ ته څوک نه راکوي، خو پیسې دي که نه ورکوي. موږ د قندهار انار په ماسکو کې خرڅېدل، ازبکستان خرڅېدل. ګورئ زه دغه هیله یم هغه افغانان نه خیر وروڼه هم تنګ شوي دي، ځان هم تبید کړي، دلته تاسو آزاد راسئ. هغه چا څه باور نه کوي راغلل لاړل، راسئ، وطن هم ده، وګرځئ، کور هم پاتې ده، موټر هم پاتې ده، ړی څه خرڅوي، ړی څه ګروئ، ړی څه چیپې کوې پکې ګرځې، کډه دې راوړه وروره سر د په امن که ځان د په امن که. بخشش څه سوی بخشش
دا 50 کالو کې د شپږم کال د شروع کېږي چا خبره مونږ خو علاقه هم لیدلی سیاسي زنداني په بلچرخي کې مونږ علاقه شخصي زندان د تر اوسه اورېدلي په دې شرط اثر د شخصي زندان څوک لري نه کم داسې شخصیت الحمدلله تر اوسه چا نه په څپېړه وهلی نه چا راکش کړی چې تا څه کړي دي هغه شا څه کړي هغه چې کړي هغه بریبې څه هغه ترازوی سره بد کړي دي کلي کې بد کړي دي چا کور په زور اخیستی ده چا نه پیسې په زور اخیستی دي هغه خپل جواب ورکوي حق باغدار ته رسیږي پاتې سیاسي مسایلو کې ګورې استاد صاحب ته څو ځلې وړاندیزونو سره د آخر عمر د انتقال د پغمان او سړه هوا کې ځوان د ترکیه کې چې ولې نه راځي څوک نه را پرېږدي خو یو چا پورې به تړلی سړی یې که نه چې نه را پرېږدي صلاح دې دی نه لري چې راشي افغانستان ته زه داسې خلکو ته حیران پاتې یم په مرګ به سړی به څونه کاله نور ژوند د 100 کاله نور خو دا خو امکان نه لري مننه کامران صاحب ډېره مننه تاسو نه بحث کې له ګډون او د ښکلو تبصرو نه مو د ښه تحلیلونو مو درنو لیدونکو له ښاغلي کامران امان صاحب سره بحث تر همدې ځایه پورې و تر بیا د الله په امان